چې بل تو خطا کېده دوار د کښره مه کافر کوه چې بل چا نه له خطایي کېدل له دواره په اسمان مه راګوزاروه بلکې خپل ځان ته وګوره که نه تا نه څونه کېږي نو دا خپل ځان چې معذور ګڼي داسې د بل نه مې عذر ولټوه. دې حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا حلیمه نشته د حلم او د صبر والا کس الا ذو عثرة یا عثره مگر هغه انسان چې هغه خویدلی دی. څه معنا؟ یعنی کوم انسان خویدل په معنا د خطایي سره دی. کوم انسان نه چې خطایانې وشي نو هغه حلم زده کولی شي، هغه حلیم جوړېدی شي. یعنی د اقتدار نه مخکې د زور او د واک نه مخکې چې چا نه خطایانې شوي دي او بیا وروسته زورور شي، اختیار ورسره شي، قوت ورسره شي، نو هغه به صبر ځکه کولی شي چې هغه خپلې خطایانې لیدلي. وګوره ما نه دا خطایي شوې وه زه خلکو بخلی یم، ما نه دا شوې وه، ما نه دا شوې وه، ما نه دا شوې وه، نیت مې بد نه و خو دا خطایانې رانه شوې وې. نو د خپلو خطایانو ته ګوري، د بل خطایي په هغې باندې قیاس کوي چې ګوره لکه ما نه چې خطایي شوې داسې د ده نه هم شوې ده، داسې دا بل نه هم شوې ده. نو د خلکو دپاره عذرونه لټوي، داسې ډېرې نه رانیسي، نه تنګوي خلک ډېر نه ځوروي. دا چې خپله یو سړی ډېرې ټکرې خوړلي، لکه زموږ او ستاسو پښتو کې متل دی که نه، وایي عقل په ډېرو ټکرو ځای له راځي، چې ډېرې ټکرې وخوري بیا و خیر شي. نو دا هم چې خپله تا خطایانې ډېرې ولرلې چې کله بیا د اختیار ورسېږي او زور دې ورسېږي بیا د خلکو لپاره عذرونه لټولی شي، ځکه خپل نقصانات درته معلوم وي که نه. نو هغه د خپلو نقصاناتو نه د هغې د آینې نه بل ته ګورې چې یاره ما نه شوي دي او دغسې د ده نه هم کېږي، دغسې د بل نه هم کېږي، نو خلک به نه ځوری، خلک به تنګی نه. نو ځکه دا وایي چې لا حلیمه نشته دی صبرمند صبر والا کس الا مگر هغه څوک وي ذو عثرة چې هغه نه خطایانې شوي. نو داسې څوک دی چې هغه د خطایي نه محفوظ وي؟ شته؟ نو اشاره دې ته ده چې هلکه د دې خپلو خطایانو نه دا عبرت والا چې بل څوک خطا کېده دوار د کښ سره مه کافر کوه، چې بل چا نه له خطایي کېدل له دواره په اسمان مه راګوزاروه بلکې خپل ځان ته وګوره که نه تا نه څونه کېږي. نو دا خپل ځان چې معذور ګڼي داسې د بل نه مې عذر ولټوه، دا معنا ده. ولا حکیمه او نشته دی د حکمت والا الا ذو تجربة مگر هغه انسان دی چې هغې تجربې کړي. تجربه څه معنا؟ چې هغې بار بار یو حالت تجربه کړی نو هغه به عقلمند کېدی شي. ځکه چې تا یو کار په تا باندې تیر شو نو د هغې نه درس اخلي چې باید داسې کار یا زه بیا آینده وکړم یا یې ونه کړم. که ښه نو د خلکو ګټه وګورې، د خلکو صفت وګورې، د خلکو خوشحالي پې وګورې، نو د دې نه ته دا عبرت والی چې هلکه دا کار یا داسې ښه کارونه دا ډېرول پکار دي. که چېرته بد کار دی وکړه، ظلم دی وکړه، زیاتی دی وکړه، نو د هغې هم تا ته پته لګېږي چې هلکه دا ظلم په خلکو کې سړی څومره نفرت پکې واقع کوي، څومره د انسان چانس پکېږي، څومره سړی د خلکو په نظر کې لویږي او څومره د الله رب العالمین د دښمنۍ سره مخامخ کېږي. نو بیا څه کوي؟ د غلطیانو نه ځان ساتي. نو دا کله کېږي کله چې ته تجربې وکړې. چې تجربه دې نه شي نو انسان بیا ډېر زر په خطایانو کې لیږي. خو چې تجربه شوي یو چا سره دې په فرض کړه د پیسو معامله راغله او په هغې کې دې په هغه باور وکړه او هغه خیانت وکړه، دا ستا لپاره یو درس شي چې هلکه په هر چا باندې به باور نه کوي. څوک تا د ګیرې د نامه لاندې تېر باسي، څوک دې د دین د نامه لاندې تېر باسي، څوک دې د خپلولۍ د نامه لاندې تېر باسي، څوک دې د دوستانۍ د نامه لاندې تېر باسي. قسم قسم طریقې سره تا نه مال وړي، تا ته ضرر لټوي، تا ته مشکل جوړوي. ته به خیر تجربه به حاصله کړې چې هلکه په دې شیانو باندې دوکه کېدل نه دي پکار، بلکې حقیقت ته ځان رسول غواړي. آینده لپاره یې داسې معامله زه بیا ونه کړم، دا خپل تا ته درس شي که نه. نو د حکیم چې دی ولا حکیمه او نه دی حکیم الا ذو تجربة یا تجربة هغه څوک چې هغه خاوند د تجربې دی. دا دواړه دا او هغه مخکې حدیث یو دي، خو دلته چونکې لا لام کې راغلی دی که نه، دا صاحب هغه خپلو جملو ته برابر دی.
په دې خاطر بیل کړی دی لا حلیم الا ذو عثرة ولا حکیم الا ذو تجربة یا تجربة. امام احمد او امام ترمذی رحمهم الله د ابو سعید رضی الله تعالی عنہ نه مرفوع روایت کړی دی او صاحب د مشکات په باب الحذر والتأني في الامور کې راغستی دی.